نن کور دی د ورځې پر زه خو یم چې باس وي نور بیا بل وخت زما جانان په مازدیګر کې وای چې سترګې تورې کې ټکر به خو چې خوري نه ساعت ډېر کور مې وکړو نن د ورځې کې پر امارات ښکلی وطن دی خو دا باد نه دی زه به لکې وګرځم دا منطقه به لږه وګستون اور کې دا چې وکړه دا اوبه ما والا بلموز ته دې کړم دا چې وکړه دا زیان ولم خلکو ته زیان رسوم بدماشي کولی سنا والا اوس یې در وښیم ست کلمات ولا چې ګل به دک به باته شیطاني وکم که نوره نه وي هلک جنجول خو به جوړ شي ته زوجک زمړه دروازه څوک راټکوي صحیح دی پلاره زه یې ګورم بیړه شمړې ته ستړی ماشه سره روغړی ګل به دک به چېرته دی اپوس وزرا چې ور وخوږو ګل به دک بابا ای دوبۍ والا سره ای تو ځای ولو چا زوی ویلی ده ګلبادک زوی ویلی راځئ هلکانو چې نن یې اوسه معلومه کړو جنگ مې هسې جوړ کړو یې خو مخیم شاید نه پته ده دا به زه سویرم ورکه سان دی که دغسې پته هاشي زه به کنیا بله ډاله سیر خبره کړم ما به سیر وولم چې ښه جنګ خو جوړ شي ما وایه دا حال زوی مې مه وایه مرجانه چټي پټي ولمه پر دې روبسلی دی دته مې خال یار ورخلی او بهر وشړه دی ته بیا بدماشي چلاوې ته لا کیسې هم کوې هلکانو په را باندې کوي راځئ هلکه دا دې زورو ها پچ پچ مې واچولی که نه او مړ خو دی څوک دې په کار دی توپان چېرته دی طوفان دلی دی ته ورته غږ ورته وکړه چې راشي طوفان افغان دی څه خبره ده ای تاسې دوبۍ ولا یې وویلو چیرې هلته جنګ دی بس مریانه څه ورشو ودرېږئ اوس به مو پته ولګېږي لا ټول پر نه وشتل زل خو افسوس ټوله کورنۍ مې په غرقه کړه ما دې کوم شیطان ومنه کنه زه به درکړم